سر مې له پښتو نظار دغه عنوان لیکم، ځان لکه کتاب لیکم، تاله به دیوان لیکم، او څو توري را جمع کړم نوم د غزل ورکړمه، ته چې راته وخاندې بیا یې په بل شان لیکم. او زه چې بې دیدنه شوم دومره ځورېدلی یم، هغه ورځ مې یاده ده درد مې د هجران لیکم. دا ستوري راډیو ټلویزیون ډیرو درنو پتمنو او قدرمنو کتونکو اوریدونکو او مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. خوښ یم چې نن شپه بیا زه بصیر بیدار ستوری او زما ګرانه همکاره اغلې صدف ځواک د یو نوي ادبي بنډار د خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یو. زمونږ د نن شپې د بنډار میلمه ځوان او تان شاعر ښاغلی ذبیح الله هجران صاحب دی. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره مل واوسئ او زمونږ میلمه په خپلو قیمتي کمنټونو ونازوئ. خو متاسفانه باید ووایم چې زمونږ میلمه نن د انټرنیټ ستونزه لري. کله کله په افغانستان کې دغه د انټرنیټ ستونزې دومره زیاتې شي چې ما سره چې کله د پریکټیس کوو نو ستونزه یې نه درلوده، خو ناڅاپي ورته ستونزه پیدا شوله او انټرنیټ یې خراب شو. نو بدبختانه موږ به د په دغه باندې اخلو، په واتساپ باندې به د غږ اخلو. غږ به لږ کمزوری وي خو بیا هم ستاسو غږ هم اوري او زموږ غږ هم اورېدی شي. خو د دې نه مخکې چې زه خپل میلمه ته بلنه ورکړم، زه به خپلې ګرانې همکاري صدف ځواک ته بلنه ورکړم. صدف ځواک هرکلی درته وایم، هر کله راشي، ستړي مه شي، خدای مو راوله. ډېره زیاته مننه کوم ستوري صاحب. زه هم په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د ستوري راډیو ټلویزیون ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یو ورځ به یې تر دې دمه په خوښۍ او ارامۍ سره تېره کړې اوسي. دوستانو، نن یو ځل بیا په یو ادبي بنډار کې له خپل ګران او قدرمن همکار او یو تکړه او ځوان شاعر سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. هیله لرم چې د خپرونې تر اخره را سره پاتې شي او خپل کمنټونه موږ سره په خپرونه کې شریک کړئ. دا چې خپرونه کې نن را سره ذبیح الله هجران صاحب را سره میلمه دی. باوري یم چې هجران صاحب به ډېری خلک یا ډېری ملګري به یې دی له نږدې پېژني یا به هم له ده سره په فیسبوک کې فرینډ او د ده شعرونه به دوی ویلي وي. خو بیا هم دا چې هجران صاحب څوک دی او څومره شعرونه یې لیکلي دي نو له دوی څخه به یې واورو. هجران صاحب موږ سره د واتساپ له لارې د هجران صاحب که زما غږ اورئ تاسو ته زه ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې به په لنډو ټکو کې موږ ته خپل ځان معرفي کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه چې د خپرونې کې مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. زما نوم ذبیح الله هجران د غلام خان زوی د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د اوسېدونکی یم چې فلحال د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې اوسېږم. هجران صاحب، زه هم ته په خپله خپرونه کې هرکلی وایم، خو متاسفانه چې ستاسو انټرنیټ په ډېر خراب وخت کې کار پرېغوسته چې کله زموږ خپرونه شروع کېدله او آغاز یې و نو بس په دغه وخت کې ستا انټرنیټ کار پرېغوسته. ممکن ستا غږ زموږ دوستان د واتساپ د لارې په صحیح شکل واوري یا یې وانه اوري، خو کوم دوستان چې اوري باید موږ ته په خپل کمنټ کې ولیکي چې د هجران صاحب غږ تاسو ته درځي که نه درځي. هجران صاحب هرکلی درته وایو که په لنډه توګه موږ ته خپل ځان تا خو په لنډه توګه بلکل را معرفي کړه چې زه د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. د څه وخت نه مو په شاعرۍ باندې پیل کړی دی او څونه وخت کېږي چې شاعري کوئ او څونه شعرونه هم لیکلي؟ ستوری صاحب، زما خو د شاعرۍ تقریبا څه لږه وخت وشو. تقریبا دغه د 2019 شاوخوا نه راپدې خوا زه د شعر و شاعرۍ سره لیک لوست مې ولا پیل کړی دی او مینه علاقه مې ورسره د مخکې نه وه او تقریبا د شعرونو تعداد یا غزلو تعداد مې تر 150 شاوخوا رسېږي. په دې کې څه نظمونه او قطعې او څه ډولې هم شامل دي. د کتاب خو دې تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی؟ کتاب مې چاپ شوی لا نه دی، خو انشاءالله په دې نږدې وخت کې کوشش کوم چې یو کتاب چاپ ته وړاندې کړم. آماده هم دی انشاءالله. نو ستاسو عمر خو چې داسې زه د تصویر نه ګورم ډېر زیات کم دی. په دې کم عمر کې هم شاعري څنګه پیل کړه؟ نو د شاعرۍ لاملونه خو زیاتره بعضې وخت کې غربت هم کېدی شي او څه د وطن ناخوا دې هم شي. بس همدغه وجې وي چې سړی یو څه شاعري ته وهڅوي او یو څه ولیکي.
بس خدای دې وکړي چې شاعرۍ ته دې همداسې دوام ورکړي او ډېره خوږه شاعري کې ما چې کله ستا په فیسبوک کې پروفایل کته ستا شاعري ډېره خوږه هم ده او پخه هم ده نو په دې سر کې که دغه لري صدف کومه پوښتنه نه لري نو موږ سره یو خپل کلام شریک که بیا به نورې پوښتنې د دوستانو هم را روانې دي په دغه کې په کمنټونو کې هغه به هم سره شریکو خو اول سر تاسو په خپل دغه کې په خپل غږ باندې موږ سره یو کلام شریک کړئ. مننه ستوري صاحب، یو غزل به در سره په لنډو کې شریک کړم چې ما چې به په خیال کې جوړاوه غزل، خیال به رانه یو په خپل پاوړو غزل. ما چې به په خیال کې جوړاوه غزل، خیال به رانه یو په خپل پاوړو غزل. ډېر مې انتظار وساته خو نه کېده، بیا مې ستا د نوم سره تبدو غزل. واه ډېر مننه. تا خو به ارشاد کولو خو ما به له زړه وینو نه لیکو غزل، او ستا یې هم د سترګو اوښکې توی کړلې. ستوري صاحب ستا یې هم د سترګو اوښکې توی کړلې، ستا یې هم د سترګو اوښکې توی کړلې، او چا ویل اثر نه کوي په زړو غزل. او ځکه یې هجرانه دومره نه لیکم، ځکه یې هجرانه دومره نه لیکم، ځکه یې هجرانه دومره نه لیکم. ډېر کړله مفته په شبګیرو غزل. ډېره نو کې سره چې هجران صاحب تاسو ډېر ښکلی غزل لیکلی و، خو کاش کې دا تاسو موږ سره دلته په سټوډیو کې وئ، د اواز به هم ډېر صاف راغلی، خو بیا هم ډېر ښه مو لیکلی و. یو ستوري صاحب که ستاسو یې خوښه زه هجران صاحب نه دا پوښتنه لرم چې تاسو په لومړي ځل چې شاعري شروع کړه تاسو پټه شروع کړې وه، ځکه ډېری دوستان داسې وي چې لومړی شعر لیکي نو چاته یې نه وایي یا کورنۍ ورته وایي چې دغه شاعر نو مه لیکه دا تا ته ګټه نه کوي یا ستا راتلونکی خرابوي، ته په دې باندې وخت ضایع کوي. تاسو هم له داسې حالات سره مخ شوي یې؟ صدف جانې زه خو په لومړیو کې چې کله ما غزل لیکه نو دغه ستونزې وې بلکل چې ما کله اول شعر ولیکه نو په دې شعر هم دومره ډاډه نه وم چې چا ته یې ووایم یا یې څه دغه کړم، خو بیا هم ځان ته مې اطمینان ورکوه. تر هغې نه په دې خوا مې یو څه د شعر سره نور علاقه هم زیاته شوه، او د هغې لومړي غزل نه را په دې خوا وکولی شو چې دویم غزل ولیکم، درېیم ولیکم، او تر اوسه هم لا شو. هجران صاحب په بخښنې سره هجران صاحب دلته زمونږ همکاره قدرمنه تورپیکۍ قیام قادري را سره یو ځای شوې ده، هغه ستا غږ اوري، هغه وایي چې لږ شانې په لوړ غږ باندې خبرې کوه چې ستا غږ صحیح راشي. نو ته مونږ سره چې خبرې کوې لږ په لوړ غږ یې کوه، ځکه دا د سټوډیو نه ته اوس بیرون خبرې مونږ سره کوې په وټساپ باندې، نو زه هم چغې وایم ته ما سره چغې ووه. خیر دی، سمه ده انشاءالله، بالکل سمه ده. نو صدف مهرباني خپل پوښتنې ته د ادامه ورکړه. نو ستوري صاحب ولاش پوښتنه بیخي رانه هېره شوه، یکدم یې غږ چې وکړم خبرې ته م پام وخت نه پوهېږم چې ما له هجران صاحب نه څه شي پوښتنه کوله، بیخي رانه هېره شوه. سمه ده، زه به د هجران صاحب نه پوښتنه وکړم. هجران صاحب تاسو خو ذکر وکړو، خو بیا هم د دوستانو ته د لا زیاتو معلوماتو په خاطر باندې چې څومره شعرونه هم تر اوسه پورې لیکلي دي تر دې دمه پورې. زما خو تقریبا د شعرونو تعداد مې تر 160 غزلو شاوخوا ته رسېږي، او په دې کې څه هم نظمونه پیتې او څلوریزې هم دي. ښه، دې کې یوازې غزلونه نه دي، نظمونه هم پکې دي او څلوریزې او دغه هم پکې شته، قطعې پکې هم شته. د شعرونو تعداد یوازې د غزلو تعداد تقریبا تر 160 رسېږي، او بیا شعرونه دغه نظمونه او قطعې دا ورپسې نور دي. ښه ډېر ښه. داسې اوس که ستاسو خوښه وي او اجازه راکړئ ته دې نه به بیا وروسته مونږ بیا دغه دا کوم دوستان چې مونږ سره یو ځای شوي دي صدف به دا ټول د سره نه شروع کړي، که څه دې پاتې و زه به ورسره دغه کوم ولولمه. نو دا کوم ملګري چې مونږ سره یو ځای شوي دي د هغې کمنټونه به لولو، خو د هغې نه مخکې که خوښه دي زه ستاسو یو کلام ږدمه د کلمه، نو هغه به واورو. صدف ستاسو څه رایه ده؟
بالکل سمه ده ستوري صاحب. او ستوري صاحب بخښنه سره چې نن ما سره بل موبایل نشته ده، نشم کولی چې کمنټ ووایم، نو هغه به هم نن شپه تاسو ته پاتې وي، هغه کمنټونه به هم تاسو وایي. دغه کمنټونه په ما باندې حواله شو، خدای پاک خیر کړي. بس زه به دا یو ځا کلام واورو، بیا به زه کمنټونه ووایم، زه فرق نه کوي، او بیا وروسته دغه جواب راکړي، دا هجران به جواب راکړي. په منډه منډه تلم او خو چا پکې د سرو لمبو ورونه تاوول، خو چا پکې د سرو لمبو ورونه تاوول. یو څه پکې له دغه ژونده ستړي وو، خو یو څه پکې له دغه ژونده ستړي وو، خو یو چا پکې تر اوسه هم بریتونه تاوول، یو چا پکې تر اوسه هم بریتونه تاوول. او د سوي زړه آهونه مې له ځان سره په جنګ، د سوي زړه آهونه مې د ځان سره په جنګو، خو ذهن مې د نیمو شپو خوبونه تاوول، خو ذهن مې د نیمو شپو خوبونه تاوول. او هجرانه ژوند نیمګړی و، عجیبه شان دنیا وه. هجرانه ژوند نیمګړی و، عجیبه شان دنیا وه. او موسم د پسرلی به هم رنګونه تاوول، موسم د پسرلی به هم رنګونه تاوول. او چا تورې کړې په لاس، چا قلمونه تاوول، بس مونږ لیونو پکې سرونه تاوول، بس مونږ لیونو پکې سرونه تاوول. هجران صاحب غږ اوري؟ هجران صاحب زمونږ غږ اوري؟ هجران صاحب غږ نه اوري نو ته دوباره بیا په واتساپ باندې راشه. ښه قدرمنو دوستانو، دغه یو کلامو د هجران صاحب خوږه شاعري وه چې ما د کلمه کړې وه. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوي. صدف تاسو واورېده؟ هو بالکل ستوري صاحب، واقعیت سره چې تاسو هم ډېره ښه دکلمه کړې وه، هجران صاحب هم ډېر ښه شعر لیکلی و، نو زما خو ډېره خوښه شوه. انشاءالله د دوستانو به هم خوښه شوي اوسي. نو بس هجران صاحب چې هر څونه کوشش وکړي په دغه کې نشي راتلی، سټوډیو ته داخلېدی نشي. ما د واتساپ د لارې بیا راواخېسته، د دوستانو کمنټونه د سره شریکومه د سر نه چې کوم ملګري زموږ سره یو ځای شوي دي د کمنټ د لارې. تا خو ته دغه واخېسته ده، معذرت دې وغوښته، خو زه به مجبور یم، زه به وایم. نیاز علي ارماني صاحب سره یو ځای شوی دی. نیاز علي ارماني صاحب لیکلي چې السلام علیکم. وعلیکم سلام. نیاز علي ارماني صاحب هم ښه شاعر دی، او بس الله دې ولا ژوند ورکړي او خدای دې ولا صحت ورکړي. ډېره مننه نیاز علي ارماني صاحب. محمد ترکه صاحب هم را سره ملګری شوی دی او د زړونو ساینونه یې رالیږلي دي. ترکي صاحب ته هم د زړونو ساینونه موږ وړاندې کوو او ګېډۍ ګېډۍ سلامونه هم ورته رسوو. زمونږ ګرانه او قدرمنه همکاره تورپیکۍ قیام قادري را سره د کمنټ د لارې ملګری شوی دی. زه خو د اول د دې نه مننه کوم، ځکه چې هر کله موږ سره د په خپرونه کې نه وي، د کمنټ د لارې زموږ حوصله افزایي کوي، زموږ سره د کمنټ د لارې حتما برخه اخلي، زموږ خپرونه اوري، او د ځینو شخصي مصروفیاتو په وجه باندې د نشو کولی چې موږ سره خپرونه وکړي، خو د کمنټ د لارې بیا هم ځان موږ سره حاضر کړی دی. دې لیکي چې د مینې او خلوص ډک سلامونه او نیکې هیلې د نننۍ شپې قدرمن میلمه هجران صاحب ته او خپلو ګرانو او زحمتکشو همکارانو او د خپرونې ټولو مینوالو او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا چې دم مهال د ځینو مشکلاتو او بوختیاو له کبله ستاسو سره خپرونه کې نه یم، مګر روحاً ستاسو سره یم. خپرونه مو د زړه په غوږو اورم، د مصروفیتونو کمولو سره به انشاءالله بیا هم ستاسو سره خوږې او ښکلې خپرونې اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو زه
د نړۍ مننه کوم. ما خو مخکې ذکر وکړ چې تاسو په دونه بوختیاو کې په دونه مصروفیتونو کې بیا هم موږ سره د کمنټ د لارې برخه اخلئ او موږ ته هم ډاډګرنه راکوئ. زمونږ اوریدونکي ته هم سلامونه رسوئ، زمونږ میلمه هم نازوئ، نو ډېره زیاته مننه قدرمنې همکاري. همدارنګه محمد ترکی صاحب بیا یو ځل د ګلونو د زړونو باران کړی دی، مننه ترې کوو. شکیب خان زمونږ ډېر ګران دوست او ملګری او چې همیشه زمونږ سره پاره خپرونه کې د کمنټ د لارې برخه اخلي، دی ملګری شوی دی. لیکلي چې پروګرام اورم ډېر زبردست ډېر ښایسته دی. شکیب خانه ستانه هم مننه کوو چې ته زمونږ هره خپرونه په خمینه باندې اوري او زمونږ حوصله افزایي کوي. او لیکلي دي چې بس خپرونه ګورم او صدف ستوري او صدف او بصیر ستوري دواړو ته سلامونه. دی هم په خپل دویم کمنټ کې لیکلي دي. زمونږ قدرمن همکاري لیکلي چې که چېرته میلمه په لوړ غږ باندې خبره وکړي نو لا به ښه واورېدلی شي. هغه خو ما هجران صاحب ته وویلی و انشاءالله چې هغه خپل کوشش کوي، خو زه ډېر تعصب کوم. په تعصب باید ووایم چې ما کله د هجران صاحب سره ما پریکټس کوو د سټوډیو، نو د ده غږ هم سم و، د سټوډیو ته هم داخل شو، خو متاسفانه چې د انټرنیټ د کمزورۍ په وجه باندې دی چې په کوم ځای کې دی اوس نه پوهېږم، په کندهار کې دی کوم بل ولایت ته تللی دی، نو هغه نشي کولی چې د هغه سټوډیو ته داخل شي او سټوډیو کې داخل هم شي، نو غږ یې بیا دوستان نه اوري او موږ یې هم نه اورو. زمونږ یو بل تکړه ملګری محمد الله عباس صاحب چې دی هم ښه لیکوال دی، د راسره ملګری شوی، لیکلي چې ګران میلمه هجران صاحب ته او د ستوري راډیو تلویزیون درنو قربانو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې چارې وړاندې کوم. محمد الله عباس صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله او سوکاله اوسئ. تاسو هم زمونږ همیشنی لیدونکي او اوریدونکي، نو ډېره مننه هم کوو. زمونږ یو بله قدرمنه او ګرانه خور زرلخته طاهر چې ډېره تکړه شاعره ده او زمونږ د خپرونې یو رونق هم ګرځېدلی و، زمونږ میلمنه وه په خپرونه کې او ډېره خپرونه ورسره مونږ کړې وه، نو دی راسره په خپرونه کې ملګرې شوې ده او ډېره زیاته مننه دې کوو. لیکلي سلامونه او درنښت قدرمن ستوري صاحب ته او درنه خورکۍ صدف جان او ستاسې دایمي همکاره ډېره درنه او خواږه خور تورپیکۍ قادري او هجران صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. ګرچې په کور کې نه یم، په لاره روان یم، خو بیا هم ستاسو پروګرام په ډېره مینه او لیوالتیا اورم. درنښت کامله طاهر. نو موږ چې د هر څومره مننه وکړو دا به کمه وي قدرمنې کامله طاهر چې په سفر کې هم زموږ خپرونه ګورئ او اورئ او بیا موږ ته د کمنټ د لارې ډاډګرنه او حوصله افزایي راکوئ. ډېره زیاته مننه مو کوم. خوشحاله او سوکاله اوسئ. محمد ترکی صاحب لیکي چې د ګران میلمه ته جداګانه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. میلمه دې سلامونه واورېدل. ترکی صاحب جواب به یې د زما د کمنټونو د لوستلو په اخره کې درکړي. او نیاز علي ارماني بیا لیکلي چې ډېره ښکلې شو ده او ساینونه را لیکلي. شکیب خان هم لیکلي چې سلامونه. او جان ستوری را سره ملګری شوی دی، هغه لیکي چې سلامونه هجران صاحب یو غوره شاعر دی او نن د نن شپې د بانډار میلمه هم دی. بالکل غوره شاعر دی، خو متاسفانه چې انټرنیټ یې صحیح کار نه کوي او زمونږ سره د واتساپ د لارې ملګری دی، ستاسو کمنټ یې واورېده، جواب به درکړي. او همدارنګه محمد صاحب لیکلي دي چې ګران بصیر بیدار صاحب ته او اغلي صدف ځواک خورجانې ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نو زما له طرفه خو علیکم سلام او هغوی به درته په خپله جواب درکړي. محمد ترکی صاحب ډېره زیاته مننه. اسرار شینواری را سره ملګری دی، هغه لیکي چې ګران ورور دی تل بریالی وي. ډېره مننه، خوشحاله او سوکاله اوسئ. محمد عباس صاحب لیکي چې هجران صاحب له شاعرۍ نه علاوه مو په نثر کې څومره کار کړی دی. دغه پوښتنه به هجران صاحب یاداشت کړي او تاسو ته به جواب درکړي. تورپیکۍ
قیام قادری خور لیکلي دي چې دغه د کلمه چې کومه مخکې مونږه د مصروفیت په خاطر باندې کېغوستله د هغې کې زما د غږ تعریف کړی دی او د هجران صاحب د شعر تعریف یې کړی ډېره زیاته مننه. خوشحاله او سوکاله اوسئ. زموږ یو بل رور چې نوم یې په روسي باندې لیکلی دی نه پوهېږم چې زموږ سره 2-3 ځل ملګری شوی دی خو په ډېرې بخښنې سره چې نوم یې اوس زما له یاده وتلی دی چې شریف نومېږي که څه نومېږي که زموږ قدرمن همکاره مونږ سره وي او مونږ ته نوم هغه ته نوم زده دی تورپیکۍ خور چې ما ته نوم ولیکي نو زه به بیا نوم صحیح واخلم. نو ده لیکل چې خپل درانه سلامونه او نیکې هیلې ښاغلو ستوري صاحب او نورو مېلمنو هجران صاحب او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د په زړه پورې د فن او عبرت نه ډک د هدف خپرولو پروګرام دی. ډېره زیاته مننه کوم وروره. خوشحاله او سوکاله اوسئ. رحیم الله قروال لیکي چې وا څومره ښکلی او څومره الله ږغ. ډېره زیاته مننه وروره. خوشحاله اوسئ. نوابزاده ارباب الطاف قادر صاحب دا زمونږ ډېر دروند مشر زمونږ سره دلته په خپل ګاونډ کې ما سره ژوند کوي او زمونږ د دې منطقې ناظم هم دی پخوانی. نو ډېره زیاته مننه کوم. دی زمونږ د خپرونو ډېر شوقین دی. په شوق باندې زموږ خپرونې ګوري او اوري. لیکلي چې ستوری صاحب د پېښور د بر تاکال د کلي نه زما سلامونه قبول کړئ. وعلیکم سلام ارباب صاحب. ډېره زیاته مننه او خوښنه. همدارنګه زمونږ ډېر ګران مشر عبداللطیف سرور صاحب را سره یو ځای شوی دی او هغه لیکلي چې سلام ستوری صاحب تاسو درې واړو ته خپل تاوده سلامونه استوم. پروګرام مو ډېر ښه والي دی. په خوشحالۍ اورم. خوشحاله او آرام اوسئ. ډېره زیاته مننه سرور صاحب چې تاسو موږ سره د کمنټ د لارې خپل هغه شتون یقیني کړ او الله هم خوشحاله او سوکاله لره. ډېره زیاته مننه م کوم. محسن خان صدیقي صاحب چې دی هم ښه شاعر دی او زمونږ ملګری دی. دی لیکلي چې سلامونه ګران ورور ستوری صاحب او ګرانې خور جانې ته. وعلیکم صدیقي صاحب. ډېره زیاته مننه. رحیم الله افضلي صاحب را سره ملګری شوی چې ډېر خوندور. محسن خان صدیقي لیکلي چې هجران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم او زمونږ ګرانې همکاري لیکلي دي چې ډاکټر صاحب سلامونه مې ومنئ هر کله راشئ. پس له ډېر وخت نه دی زما په خیال باندې عبداللطیف سرور صاحب ته لیکلي ډاکټر صاحب ته. نو سرور صاحب به ستاسو غږ اورېدلی وي ستاسو کمنټ به هم لوستلی وي هغه به په کمنټ کې بېرته جواب درکړي. او محسن خان صدیقي صاحب لیکلي چې خوندور پروګرام دی. همدارنګه جان ستوری لیکي چې نن شپه څومره خوندور بنډار دی. مننه. خوشحاله اوسئ. نو دغه فیض محمد قادري صاحب لیکي چې سلام ټولو دوستانو مېلمنو او همکارانو ته وړاندې کوم. او شاه حسین صاحب لیکي چې سلامونه. شاه حسین صاحب لیکي انتخاب بیتونه کافر دي شم هغه کمې د زړه وتلي وي. په ډېرې بخښنې سره شاه حسین صاحب چې زه دا کمنټونه د لیپټاپ نه لولم نو لیپټاپ کې دغه یو مسله چې دا توري یو بل کې نښتي نو هغه وزن او دغې بیا خراب شي. نو په بخښنې سره که ستاسو دغه زه خرابوم نو د هغې نه لوستل ښه دي. دغه 2 بیته هم لیکلي دي خو بیا به هم زه کوشش وکړم چې ما که چېرته صحیح لوستلی شو دا به زه وایم. محسن خان صدیقي صاحب بیا لیکلي چې سلامونه. ډېر زیات مننه. فیض محمد قادري صاحب لیکلي چې ښکلي او په زړه پورې سرلوړی اوسئ. تاسې هم سرلوړي اوسئ. زرلښتې خور د زړونو سینونه را لیږلي دي. همدارنګه قدیم پرهیز صاحب چې دا یو ښه شاعر او لیکوال دی د لیکلي چې ستوری صاحب تاسو ته او هجران صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات. وعلیکم سلام پرهیز صاحب. خوشحاله او سوکاله اوسئ. او زه ګورم چې کوم نوی کمنټ راغلی چې هغه هم شریک کړم بیا به هجران صاحب ته وخت ورکړو چې هغه موږ سره خپل کلام هم شریک کړي او دغه کمنټونو ته جواب ووایي. عبدالوارث خلجي صاحب را سره ملګری شوی دی. عبدالوارث خلجي صاحب لیکي چې سلامونه نیکې هیلې او احترامات قبول کړئ. عبدالوارث خلجي صاحب هم ډېر ښه شاعر دی. ما ورته بلنه هم ورکړې وه. د جنوبي پښتونخوا نه دی نو ده ماته معذرت وکړه چې زه به چې کله زما بوختیا وي او مشغولتیا ختمه شي نو بیا به زه خپرونې تاسو سره حاضرېږم. نو خلجي صاحب ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. زمونږ ډېر ګران او قدرمن دوست او ملګری د افغان کلتوري ټولنې د نامه لاندې امان الله نصرت صاحب
هغه راغلی خپرونې ته ولیکلي چې ډېر ښه پروګرام دی. نصرت صاحب ستاسو نام نړۍ مننه کوو. نصرت صاحب په کابل کې دی، زمونږ خپرونه ګوري او اوري، نو نړۍ مننه ترې کوو چې موږ سره د کمنټ د لارې برخه اخیستې ده. همدارنګه سعد مینوال صاحب چې دا هم یو ښه شاعر دی او دی هم د افغانستان موږ سره میلمه و، خو متاسفانه د انټرنیټ هم صحیح کار نه کوو، خو بیا هم خپرونه یې ډېره ښکلې وه او ډېره مزېداره وه. سعد مینوال صاحب هرکلی درته وایو، لیکلي دي چې ستوري صاحب تاسو ته او قدرمن میلمه هجران صاحب ته سلامونه د جوړتیا په هیله مو. مننه او خوشحاله اوسئ چې زموږ خپرونه اورئ او ګورئ. سعد مینوال صاحب یو ځل بیا مننه کوو. زما په خیال باندې چې دا کمنټونه اخیری دي. انعام خان را سره ملګری شوی دی، لیکلي چې ټولو ته سپیشل سلامونه په خاص ډول هجران صاحب ته چې ډېره ښکلې شاعري لري. زما نږدې ملګری دی، زما د ژوند یو څو ترخې او ښې خاطرې په شاعري کې بیان کړي دي. نن یې که بیا راته ووایي نو زما زاړه یادونه به تازه شي. نو وروره ډېره زیاته مننه، دا د کمال وکړه، هغه وخت یې لرئ انشاءالله چې ستا خاطرې به هم بیان کړي او ستا دغه شعر چې کوم فرمایش ته کړی دا به هم را سره دغه کړي. رحیم الله قروال صاحب را سره یو ځای شوی دی، هغه لیکلي دي چې سلامونه ستوري صاحب د هجران صاحب له خولې هغه کلام اورو چې وایي زما د ژوندانه ترخې شیبې چې ختمېدي تر هغه مې له سترګو اوښکې تلې چې ختمېدي. واه ډېر ښکلی بیت دی او دغه کلام چې تاسو فرمایش کړی دی دغه به ضرور اورو په همدې شروع کې. لیلا خور موږ سره یو ځای شوې ده او لیکلي چې لیلا علي خان بس هغه خپرونه ګوري. مننه ترې کوو چې زموږ خپرونه ګوري. هیله ده چې کمنټ هم را سره شریک کړي. ډېره زیاته مننه. محمد غازي نوري صاحب چې دی هم زموږ ډېر یو ښه ویان دی او تکړه ډیپلوماتور هم دی او په مخکې په یو تلویزیوني شبکه کې هم کار کوو. د لیکلي دي چې ستوری صاحب تاسو د هجران صاحب ته سلامونه. نوري صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله او سوکاله اوسئ او خوشحاله شوم چې تاسو کمنټ مې وکته او مې ولیده او چې نن موږ سره په خپرونه کې ملګري شوي یاستئ. ډېره زیاته مننه. ښه دغه ورور چې موږ سره د روسي نوم د لاندې دغه لیکلی د موږ سره څو بیتونه شریک کړي دي. منصف د زمانې شه چې په هر کار کې در سره مل شي، د زړونو خریدار شه چې دلدار در سره مل شي، او په غشو باندې وله د شیطان دا جنگ دا جگ کورونه، او گلزار کړه ته باغونه چې مالیار در سره مل شي. ولس د خدای جوړښت دی او د نبی رسول امت دی. باچا زړه د امت کړه، باچا زره حکومت دی او زړه د حکومت کړه چې الله در سره مل شي. نو بخښنه غواړم وروره که دغه ستا بیتونه ما غلط لوستلي وي، ما ته یو بل کې سره نښتې ښکاري، نو دغه وجه ده. ما مخکې وویلې چې زه که د چا شعرونه غلط کړم نو بیا به راته غوسه هم کوي او خفه به مي. نو په دغه وجه باندې دغه بیتونه زه بخښنه نن غواړم. که چېرته صدف سره دویم موبایل وی نو هغه به ضرور لوستو وی. ستوري صاحب د بیتونه مو صحیح وویل ټوله ما ولیدل. ښه بس نو دغه ځینې بیتونه زه نشم دغه کولی ځکه چې ما ته نښتي دي. نو هم مې وجود او هم مې سا د پښتو لکه آینه داسې صفا ده پښتو. وایي هم مې وجود او هم مې سا د پښتو لکه آینه داسې صفا ده پښتو. دا وارث خلجي صاحب دغه یو بیت را لېږلی دی. او زما تګ لاره پرمختګ کامراني دیوه د شمع رڼا د پښتو. زما لار د پرمختګ د کامراني ده. اوس دلته ما ته ټول د یو بل کې سره نښتې ښکاري، د نثر غوندې راته ښکاري. په بخښنې سره خلجي صاحب چې دغه آخري بیت د ما ونه شو لوستلی. نو که زمونږ غږ دغه اوري د هجران صاحب او صدف ته هم واورېده نو اول ته خپل دغه ورکړه نظر ورکړه ځکه ته مونږ سره په سټوډیو کې او هجران صاحب مونږ سره د دغه د لارې دی د واتساپ د لارې دی. نو مهرباني وکړئ. ستوري صاحب لومړی به زه له ټولو دوستانو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی ټول تل راځي زموږ پروګرام ته او موږ سره خپل کمنټونه شریکوي. او نن خو ماشاءالله تعداد هم زیات و، خو متاسفانه چې مېلمه موږ سره په سټوډیو کې نشته. بیا هم د ټولو سلامونه علیکم سلام وایم. ډېره زیاته مننه چې تل راځي موږ سره خپرونه کې اوسئ. نو اوس هجران صاحب وار به درکړو تاسو ته. نو تاسو مو خپل
کمنټونو په اړه مو نظر ووایئ، بیا کومې پوښتنې چې درنه شوي که هغه تاسو ځان سره نوټ کړي وي د هغې په اړه باندې دوستانو ته ځواب ورکړئ. اجران صاحب غږ اورئ؟ اجران صاحب ستاسو غږ نه راځي یاره. اجران صاحب نه ستا غږ بالکل نه راځي، غږ دې بند دی. څه ووایم ستا غږ زه نه اورم. نو ته دوباره کوشش وکړه چې بیا راشي، واتساپ د لارې بیا یو دغه وکړه زنګ ووهه یا به زه درته ووایم. دوستانو موږ سره هجران صاحب په د واتساپ د لارې ملګری دی، خو زه به د هغې نه مخکې چې دغه هغه موږ سره د واتساپ د لارې بیا یو ځای کېږي، زه به د هغې یو دکلمه تاسو سره شریکه کړم. له ژونده بدګومانه شوه هسې مې له ژونده بدګومانه شوه، ما سره زما مینه ناکامه شوه. یو خوا غریبي وه غرې ونیولی وم، بل خوا مې د زړه دنیاګۍ ورانه شوه. یو خوا غریبي وه غرې ونیولی وم، بل خوا مې د زړه دنیاګۍ ورانه شوه. سر مې ور نظار کړو دار ته ورغلم، دا هم سا نیولې پښیمانه شوه. سر مې ور نظار کړو دار ته ورغلم، دا هم سا نیولې پښیمانه شوه. ژوند راته په ژوند کې سم ور شوی دی، ټوله دنیاګۍ را سره ورانه شوه. ژوند راته په ژوند کې سم ور شوی دی، ټوله دنیاګۍ را سره ورانه شوه. نورې مې هجرانه نښې وسېزه، پټه خواله راغله او روانه شوه. نورې مې هجرانه نښې وسېزه، پټه خواله راغله او روانه شوه. یو خوا غریبي وه غرې ونیولی وم، بل خوا مې د زړه دنیاګۍ ورانه شوه. ژوند راته په ژوند کې سم ور شوی دی، ټوله دنیاګۍ را سره ورانه شوه. هسې مې له ژونده بدګومانه شوه، ما سره زما مینه ناکامه شوه. ما سره زما مینه ناکامه شوه. هجران صاحب دغه کمنټونه خو تا واورېده که واورې نه اورېده هجران صاحب؟ ستوری صاحب په سر کې خو د ټولو هغو دوستانو نه چې کمنټونه یې کړي دي او سلامونه یې کړي، سلامونه ته وعلیکم السلام. او هغه یو ورور چې پوښتنه یې وکړه چې آیا نثر کوم کار کړی او که نه دی، نو د هغې په پوښتنه په جواب کې به زه دومره ویم چې ګرانه وروره ما صرف غزلونو ته کار کړی دی، کله کله یو نیم نظم ولیکم او قطعه څلوریزه دیو ته دا کله کله ولیکم. نو ډېر وخت نثر ته نه ورکوم، بلکې ډېر وخت غزل ته ورته ورکوم. نثر ته ضرورت نشته دی که څنګه؟ شته، خو بالکل زه لکه مینه د غزل سره لرم، نو غزل ته ډېر وخت ورکوم. خیر نثر ته هم په پښتو ادب کې ډېر زیات ضرورت دی او موږ به خوشحاله شو چې هجران صاحب دغه وکړي، دا نثر کې هم څه نه څه ولیکئ. نثر ډېر لازمي دی. د یو ورور تاسو نه د یو شعر غوښتنه کړې وه، نو که هغه م اورېدلی یو هغه شعر ورته دغه کې ستاسو د دوستانو د جملې نه بالکل چې ګران ورور ته یو ته خو به چې کوچنی ورور مې دی مسافر دی، هغې ته به دغه یو شعر ډالۍ کړم چې زما د ژوندانه ترخې شېبې چې ختمېدې، زما د ژوندانه ترخې شېبې چې ختمېدې او تر هغه مې له سترګو اوښکې تلې چې ختمېدې. او په هغه ورځ جانانه درنه دومره ګیلمن وم، په هغه ورځ جانانه درنه دومره ګیلمن وم، دا ستا په نرمو شونډو زمزمې چې ختمېدې. او مننه سیلۍ سره همیش به مې په دې خبره جنګ و، سیلۍ سره همیش به مې په دې خبره جنګ و، سیلۍ سره همیش به مې په دې خبره جنګ و، بس ستا د قدمونو نشانې چې ختمېدې. ډېره لا او د شعر او شاعرۍ نه مې د زړه کرکه پیدا شوه.
ستوري صاحب د شعر او شاعرۍ نه مې د زړه کرکه پیدا شوه، ډېر ښکلی. د شعر او شاعرۍ نه مې د زړه کرکه پیدا شوه او د پاکې مینې پاکې ارادې چې ختمېدې. ډېر ښه. واه ډېر ښکلی. اخري بیت دی، مننه. وایي زه هم څه سانیولی وم هجرانه ته خبر یې، زه هم څه سانیولی وم هجرانه ته خبر یې، ته هم څه سانیولی وې وعدې چې ختمېدې. واه واه ډېر زیات ښکلی غزل و. واقعیت دی چې هغه دوستانو یې فرمایش کړی و، نو غزل هم ډېر ښکلی و. زما ګران همکار دلته لیکلي دي چې دغه کوم روسي نوم چې دی په دې کمنټونو کې او ډېر زیات ښه شعرونه یې راسره شریک کړي وو. وایي دا سعیدي صاحب نومېږي. نو سعیدي صاحب یو ځل بیا درته هرکلی وایم، هر کله راشي نو که د خپل نوم سره هم د پښتو نوم هم یو ځای کې ذکر ولیکئ نو ښه به وي، ځکه چې ستاسو په پروفایل کې صرف په روسي باندې نوم لیکل شوی. زه په بخښنې سره چې ما ستاسو نوم صحیح ونه شو کتلی. نو سعیدي صاحب، ډاکټر صاحب سعیدي صاحب، نو بیا درته هرکلی وایو، ډېره زیاته مننه. ښه صدف که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. دا رحیم الله افضلي صاحب راسره یو ځای شوی، دغه کوم نوي کمنټونه چې راغلي دا به هم زه یو ځای کومه ولولم. ستوري صاحب په بخښنې سره زه به لومړی له هجران صاحب څخه یو پوښتنه وکړم، بیا هغې نه وروسته هغه کمنټونه چې دي هغه ما ته هم ښکاري هغه بس در سره شریک کړم. صحیح ده؟ صحیح، سمه ده. او هجران صاحب زما پوښتنه دغه وه چې ستاسو هغه لومړنۍ شاعرۍ ترمنځ او اوس چې کومه شاعرۍ کوئ د دې ترمنځ یعنې څومره توپیر شته، او تاسو غواړئ هغه لومړۍ شاعري مو چې کړې ده هغه بیا تنظیم کړئ، منظمه یې کړئ، که نه غواړئ همه رقم ته پاتې شي؟ مننه صدف ځواک، ستاسې د پوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې ما چې کله کوم لومړی غزل لیکلی نو هغه اوس هم ما ته داسې دی لکه د ټولو غزلونو بهتر راته ښکاري، او هغه هم په دې خاطر چې هغه اولني یاداشتونه مې پکې دي. اوس درسره شته تاسو سره؟ کمزورتیاوې لري. وایي اوس یې لري که نه دغه غزل، دغه اولنی غزل درسره شته؟ شته راسره. نو که ستونزه نه وي په لنډه توګه هغه لږ راسره شریک کړئ، هغه به م اورو چې تاسو لومړی غزل سره کوم ته ده. وایي خپله اولنی غزل دې راسره شریک کړه هجران صاحب. اورم ستوري صاحب. وایي اولنی غزل راسره شریک کړه. سمه ده چې زه لږ وګورم راوړم ځان سره. خو دغه موبایل کې چې ته خبرې کوې دغه یې به ګوته نه وی ګوره، نور به موږ ته کار وګوري. نه په هغې کې خو ګوتې نه وو، خو کوشش کوم چې دغه غزل چې کوم لومړنی دی خو زه انشاءالله لږ وروسته به هغه لومړنی غزل هغه به وروسته په د کلمه کې بیا وګوري. او که تاسو مهرباني وکړئ دا کوم چې نوي کمنټونه راغلي صدف دغه ولولئ، بیا زه یو پوښتنه لرم دی به پکې بل یو غزل موږ سره شریک کړي. صحیح ده ستوري صاحب. دلته لومړی کمنټ چې ما ته ښکاري هغه خلجي صاحب کړی دی چې له خلجي صاحب څخه ډېره مننه کوم چې تل راځي خپرونې ته. دوی یو بیت لیکلی وایي هم وجود او هم مسا د پښتو لکه آینه داسې صفا د پښتو. ډېره زیاته مننه کوو. او بل کمنټ هم را سره عبداللطیف سرور صاحب کړی دی چې له سرور صاحب څخه ډېره مننه کوو چې تل راځي زموږ خپرونو ته موږ سره برخه اخلي او کمنټ هم کوي. ده لیکلي وایي سلام محترمه میرمن قادري، ډېره مننه، ډېره خوشحاله شوم چې دلته مو په دې پروګرام کې سره تماس پیدا کړ. تل روغه جوړه او ارامه اوسئ. چې دا یې میرمن قادري ته لیکلی نو دوی به ورته خپل ځواب وایي. بل کمنټ هم راته محمد ترکی صاحب کړی دی، دوی هم تل را سره خپرونه کوي. دوی بیا هم د زړه سیند او ګلان را لیکلي دي، نو د ده څخه ډېره زیاته مننه کوو. خلجي صاحب بیا هم لیکلي وایي تر ګړنګو را تېره سوي ده اوس له توپانو سره اشنا د پښتو. ډېره زیاته مننه کوو. بل کمنټ هم را سره انعام خان کړی دی او انعام خان صاحب لیکلي وایي هجران صاحب نه هیله ده چې هغه شعر ما ته ډالۍ کړي چې زما په خوا کې اوسېدې خو زه دې نه پېژندم. نو هجران صاحب دا ځان سره په یاد وساتئ چې دوی دا غوښتنه کړې وایي دا شعر ما ته ووایي چې زما په خوا کې اوسېدې خو زه دې نه پېژندم. نو انشاءالله چې خپرونه کې وخت دا په لنډه توګه تاسو سره شریک کړي. بل کمنټ هم را سره رحیم الله افضلي صاحب کړی. افضلي صاحب لیکلي وایي هجران صاحب او تا ته ستوري صاحب او خورجان ته دې دا بیتونه ډالۍ وي. وایي کور مو جونګړه د محل نه لرو، یاران مو ډېر شته خو محفل نه لرو،
قرواله داسې په غریبه دنیا شړۍ لرو خو موږ کمبل نه لرو. ډېر زیاته مننه کوم افضلي صاحب ستاسو له بیتونو څخه نړۍ مننه. خلجي صاحب بیا هم لیکلي وایي دومره لرغوني مورخین وایي چې د اکثریت ژبو انا ده پښتو. ډېره مننه خلجي صاحب. او قادري صاحب بیا هم لیکلي وایي بلې د هجران صاحب غږ نشته، که چېرې انټرنیټ یې سم نه شو نو زه به د هجران صاحب یو شعر در ولېږم که وخت و نو دا ولولئ، ښکلی شعر دی. ډېره زیاته مننه کوو اغلې قادري چې تاسو موږ سره خپرونه کوئ. او بل کمنټ هم حکمتیار ترین کړی دی. ترین صاحب لیکلي وایي سلامونه له کویټې څخه ستاسو مېلمه ته ښه راغلاست او سلامونه وایم. سلامونه ته علیکم سلام او تاسو هم خپرونې ته په خیر راغلی. او میرمن قادري هم دلته موږ سره یو د هجران صاحب یو شعر موږ سره شریک کړی وایي ځان ته په ځان کې ځان پیدا کړمه، زه به کله هم جانان پیدا کړمه، اوس مې د نظر په څراغ نه راځي، ستورو نه به ډک اسمان پیدا کړمه، ګل ته به له ګل نه ګل ډالۍ کړمه، ګله که له ګل نه ګران پیدا کړمه. ډېره زیاته مننه کوو میرمن قادري چې تاسو موږ سره د هجران صاحب یو شعر شریک کړی و. نو محمد طارق صاحب هم لیکلي وایي واه واه هجران صاحب قربان دې شمه په قلم دې برکت شه. ډېره مننه کوو. محمد طارق صاحب بیا هم لیکلي وایي تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. او بل کمنټ هم را سره غروال عبدالرزاق غروال صاحب دی، نه په وبخښئ نو اوس نه چې ستاسو نوم زه غلط ووایم. دوی لیکلي وایي سلامونه او درناوی، ویاړو چې د سور راډیو ټلویزیون دا خدمت ښه په مینه اورېدونکو ته خپروي او د پښتو ادب لړۍ ژوندی ساتي. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو. غروال صاحب خپرونې ته بیا هم په خیر راغلی. او ستوري صاحب دغه کمنټونه وو، که کوم کمنټ پاتې نو هغه تاسو ووایئ، که نه هجران صاحب بیا خپلې خبرې وکړي. او غروال صاحب نوم خو دې واخیسته، هغه لیکلي چې ډېر زیاته مننه کوو قدرنې معززې تورپیکۍ قیام قادري ته لیکلي کور الله جلاله دې ژوندی لره. دغه بل ورور را سره ملګری شوی و، د دې نوم پاتې دی، دا به خالد ببرکزی زدران، دی را سره ملګری شوی دی چې ټولو ته یې نیکې هیلې او سلامونه ویلي دي. وعلیکم سلام زدران صاحب، خوشحاله او سوکاله اوسئ. نو هجران صاحب دغه کمنټونه ته واورېده، هغې ته به هم جواب ورکړي او که دا راته ووایي چې د خپل شخصي ژوند په باره کې لږ معلومات راکولی شي چې ستاسو شخصي ژوند څنګه دی، څنګه روان دی. مننه ستوری صاحب. بیا هم هغه دوستان چې اوس یې سلامونه پرېښي د هغې سلامونو ته وعلیکم السلام، ښاد اوسئ، ژوندي اوسئ. ستوری صاحب ستاسې د پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې شخصي ژوند مې انشاءالله ښه دی. مخکې که یو څه ستونزې وي خو انشاءالله اوس هغه نشته. نه څه کاروبار لري، واده دې کړی دی که نه دی کړی، بچیان دې شته که نشته، دغه را سره شریک. ستوری صاحب ما واده کړی دی، بچیان هم لرم، 2 زامن لرم، 3 زامن لرم او 2 لورګانې لرم او واده مې کړی دی. ماشاءالله ډېر ښه. نو دا راته وایي په ژوند کې کله داسې ډېر خوشحاله شوی یې چې ډېره خوشحالي دغه کړي په څه باندې، هغه را سره شریکه کړه چې دا کومه خوشحالي وه او یا ډېر خفه شوی؟ نو ستوری صاحب بلکل ژوند دی، خوشحالي او خفګان دواړه راځي پکې، خو کله چې زه د ملګرو سره یم او یوه نیمه خاطره مخې ته راشي نو هغه وخت زه ډېر خوشحالېږم، د خوشحالۍ احساس کوم. او هغه وخت چې کله وطن کې داسې خوار غریب یتیم مایوسه دغه ووینم او بیا کله یو نظم یا غزل جوړ کړم نو دغه زما د ژوند یوه ترخه خاطره وي، ځکه هغه یاداشت چې کوم په دغه صحنه کې ما انځور کړی هغه زما له ذهنه بیا نه وځي. ښه، یو خپل بل غزل را سره شریک کړه په خپل غږ باندې چې ډېری اورېدونکي ستا غزل ته په تمه دي چې هغې واوري. دغه غزل غوښتنه انعام الله ورور هم کړې ده او دغه به درته ډالۍ کړم چې بې روحه به جانانه ستا له خوا مدام راتلم، بې روحه به جانانه ستا له خوا مدام راتلم، زه کور ته چې به کله په رڼا ماښام راتلم او پوهېږم چې غربت را سره ډېرې لوبې کړي، پوهېږم چې غربت را سره ډېرې لوبې کړي، پوهېږم چې غربت را سره ډېرې
کړي که نه نو زه له تا نه په لومړي مقام راتلم او که دغه غریب نیولی انځور څو خبرې وکړي که دغه غریب نیولی انځور څو خبرې وکړي څو خبرې وکړي نو زه هم دې میدان ته لکه ستا ګلپام راتلم او زه خیر دی دا دنیا ده کله څنګه کله څنګه زه خیر هم دا دنیا ده کله څنګه کله څنګه ډېر ښکلی زه خیر دی دا دنیا ده کله څنګه کله څنګه او په دغه امیدونو به اشنا مدام راتلم او هجران عاجزي و بېوسي و تېرېدله هجرانه عاجزي و بېوسي و تېرېدله عاجزي و بېوسي و تېرېدله بس ژوند و غریبي وه چې به تل ناکام راتلم بس ژوند و غریبي ډېر ښکلی ډېر صدف مهرباني که کومه پوښتنه لري نو بیا زه پوښتنه لرم هغه به هم ترې وکړم ستوري صاحب زه هجران صاحب نه یو دا پوښتنه لرم چې دوی په ادبي مشاعرو کې هم ګډون کړی دی مننه ځواک کله ناکله په کونړ کې موږ داسې محلي مشاعرې یا د کونړ یوه مشهوره مشاعره چې د کونړ سیند په نامه یادېږي کله ناکله برخه پکې اخلم نور دوستان لکه ډېر ووایي چې راشي نور ولایتونو ته خو تر اوسه مې نور ولایتونو ته سفر لا نه دی کړی په خپل ولایت کې په بنډارونو کې برخه او داسې کوم شاعران هم ډېر خوښېږي هجران صاحب ستوری صاحب زما خو خپله لکه ټول شاعران خوښېږي هغه وروڼه چې پښتو ته خدمت کوي او یا په یوه ټپه لنډۍ ولیکي هم زما خوښېږي خو خصوصا بیا چې زه ډېره مینه ورسره لرم شعرونه یې زما خوښ دي نو تراب صاحب دی د هغې نه را په دې خوا په کونړ کې ارواښاد طاهر فرهاد صاحب دی چې زما د شعر و شاعرۍ یوازینی لامل د طاهر فرهاد صاحب شاعري اورېدل دي چې زه یې د شعر و شاعرۍ ډګر ته هڅولی یم او تر دې دمه لګیا یم او داسې باقاعده کوم استاد لرئ چې تاسو شاعري ورته لیږئ او هغه اصلاح کوي یا ورته اوروئ او هغه تاسو ته لارښوونه کوي مننه ستوری صاحب کله ناکله ما سره مې مشر ورور چې محب الله پروال نومېږي مرسته کوي خپله زما پلار چې تقریبا 10 12 15 کاله د پښتو استاد پاتې شوی دی هغه را سره همکاري کوي خپله کله ناکله د نورو شاعرانو شعرونه چې وګورم نو کوشش کوم چې هغه نیمګړتیاوې چې شعر کې راځي هغه باید مخې ته را نه شي ښه دلته څو نور دوستان هم را سره یو ځای شوي دي چې بیا زموږ نه پاتې نه شي د خپرونې اخري شیبې دي که تاسو یې ګورئ صدف دغه کمنټونه تاسو ولولئ سمه د ستور صاحب دلته یو څو کمنټونه راغلي دي چې یو څو کمنټه خو غروال صاحب او تورپیکۍ قادري صاحب خپل منځ کې سره ریپلی کړې ده خو له هغې نه وروسته یو بل کمنټ راغلی ده چې خپله هغه تورپیکۍ قادري کړی وایي ډېر ښکلی شعر هجران صاحب ماشاءالله له تا څخه ډېر زیاته مننه کوو بل کمنټ هم را سره احمدي بابک کړی دی دوی سلامونه لیکلي سلامونو ته وعلیکم سلام وایو خپرونې ته په خیر راغلی که څه هم د خپرونې په اخر کې راغلی خو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو ستا لیوال صاحب هم سلامونه او احترامات وړاندې کړي لیوال صاحب ستاسو څخه ډېره مننه کوو تاسو راځئ زموږ خپرونو ته موږ سره وئ احمدي بابک صاحب بیا هم لیکلي وایي زه به ټپه ولیکم نو دوی چې تر څو ټپه لیکي ستور صاحب موږ به هم ورته په تمه اوسو که هغه کمنټ راغلو به هغه ووایو بالکل دغه ټپه جمعه خان جمعه هغه هم لیکلي چې سلام هجران صاحب او سپین بولدک ته یو موټر را نه شي که څنګه څه شی لیکلي دي خو زه پرې پوه نه شوم کېدای شي چې هجران صاحب پرې پوه شوی نو دغه د جمعه خان جمعه صاحب دغه کمنټو هغه دې وګوري او بیا دې ولا جواب ورکړي نو هجران صاحب مونږه ستاسو یو بل کلام ته په تمه یي که تاسو خپله وایئ او که نه زه وایي چې ما سره یې دلته یو د کلمې پرتې دي که د کلمه دې واورو مننه ستوری صاحب یو کلام به در سره زه شریکم خو دغه ورور چې کمنټ یې کړی دی او جمعه خان جمعه نو زه اوس هم کندهار کې یم تر هغې خواته یم بیا هم د ټولو ملګرو ته هغه ملګري چې
دلته دي هر یو انعام الله او بهار الله او جمعه خان جمعه او جنت ګله چې دې ټولو ته زما له خوا هم سلامونه په دې هیله چې زما غږ واوري او سلامونه قبول کړي ان شاء الله غږ به درته اورېدلی مونږ خو یې اورو خو هغې هم واوري پوه شوې نو ستا کلام ته په تمه یې په غوږ یي مننه یو کلام به در سره شریک کړم چې پرېږدئ چې په ما پسې ټوپکې ګرځوي پرېږدئ چې په ما پسې ټوپکې ګرځوي او دا شنې سترګې چې تل راته غوسه کې ګرځوي پرېږدئ چې زما پسې ټوپکې ګرځوي دا شنې سترګې چې په ما پسې ټوپکې ګرځوي او دا شنې سترګې چې تل راته غوسه کې ګرځوي او زما د زړه په لل میناتر سبمبار کړی زما د زړه په لل میناتر سبمبار کړی او د زړه ټوټې مې ټولې په سینه کې ګرځوي ډېر ښه او په دغه باندې هم څه تسلي ګوره نشي ستوري صاحب په دغه باندې هم څه تسلي ګوره نشي په دغه باندې هم څه تسلي ګوره نشي اوس بیا راته په سر باندې چورلکې ګرځوي او د مینې په قانون به مې له ځان سره بندي کړي د مینې په قانون به مې مننه د مینې په قانون به مې له ځان سره بندي کړي او اوږده زلفان چې په اوږه کې ګرځوي ډېره لا او اخري بیا دې وایي دا هر څه یې د زړه نه وتلو ګوره نه دي زړه د وتلو ګوره نه دي او هجران به یادګار په کتابچه کې ګرځوي کتابچه کې ګرځوي دوستانو د هجران صاحب دغه اخیری کلام هم واورېده زموږ د خپرونې وخت چې دی هغه بالکل په اخري شیبو کې دی دله مو یو 15 دقیقې زیاتې هم ورکړي ځکه چې د ده خپرونه لږ د تخنیکي ستونزو په وجه باندې یا د ده د غږ د نشتون په وجه باندې چې موږ سره دی په سټوډیو کې موجود نه و لږ وروسته شروع شوله نو په دغه وجه باندې موږ د یو 15 دقیقې یا 10 دقیقې به موږ د سره نور خپرونه هم لرو باقي به موږ خپرونه راغونډو اخري کې موږ ته یو خپله د ژوند خاطره ووایه که یو خاطره لري نو هغه را سره شریکه کړه بیا به موږ د خپرونې پای ته ورځو مننه ستوري صاحب د ژوند خاطرې خو مې ډېرې دي خو یوه هغه خاطره ووایم چې زما ملګري هم یو څه خوند پرې واخلي نو ستوري صاحب یوه ورځ داسې وشو چې مونږ چې والو نو تمرین د ورزش ته به تللو یا کرکټ به مو کوو نو کله چې کرکټ ته لاړو میچ هم و د هاربال که څه هم موږ مخکې په ټینس باندې لوبې کولې خو بیا مو په هاربال باندې دغه میچ و نو کله یو کیچ جګ شو په پنډۍ کې کله چې ما دغه کیچ اخیسته نو دغه توپ یا غونډوس کې مې په ګوته ولګېد او ګوته مې یو څه وشکېدله نو دا زما یوه ډېره جالبه خاطره وه ځکه چې کله دغه سره مخ شوی وم او زیاتره ملګري چې ما سره دي هغه اوس هم کله کله ماته یادوي اوس به هم د کرکټ نه لرې تښتې نو نه کله ناکله اوس هم کرکټ کومه نو بس ګوته یې ساته پوه شولې او هر څه چې کوې خو ګوته به ساتې نو ځکه چې کرکټ کې به دا دغه یي که نه دغه خوندونه وي نو که دغه اخري دغه خو دې وویله خاطره خو دې وویله کمنټ پاتې وي صدف مهرباني وکړه دغه اخري کمنټونه را سره شریک کا بیا به خپرونه ستوري صاحب یو څو کمنټ راغلي دي نو دلته احمدي بابک صاحب ویلي دي وایي نو زه خو خبر نه وم ځکه ناوخته راغلم نو بابک صاحب موږ خو د خپرونې اعلان 2 ورځې مخکې ورکوو نو تاسو که د ستوري راډیو ټلویزیون فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړئ هغه هم در سره فالو کړئ او د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ نو تاسو به بیا خبر شئ چې خپرونې کله دي او دوی هم لیکلي وایي په نیمه شپه کې را په یاده شي په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دي نه ډېره زیاته مننه کوو بینام خان بیا هم له هجران صاحب څخه هیله کړې وه وایي دغه شعر راته ډالۍ کې زما په خوا کې اوسېدلې خو تا نه پېژندم نو ډېره بښنه غواړو بینام خان صاحب چې موږ سره د خپرونې وخت کم و په بخښنې سره دغه شعر ما سره شته په دې کلمه کې زه به د خپرونې په اخره کې کېدم دغه ورور دی واوري
او انعام خان صاحب تاسو شعر به واورئ او شعیب محمدي صاحب هم لیکلي وایي سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست هجران صاحب ډېر په زړه پورې بنډار دې شروع کړی دی ډېره زیاته مننه کوم محمدي صاحب نو تاسو فکر کوم د خپرونې په اخره کې راغلی او بل کمنټ هم را سره غروال صاحب یو غزل راته لیکلی دی نو یو دوه بیته به یې ورنه ووایم وایي سترګې مې دواړه شوې کږې درپسې وهم سلګۍ وړې وړې درپسې ولې د هېر کړم د زړه سره اشنا خولې ته مې نه راځي خیرې درپسې ډېره زیاته مننه کوو غروال صاحب او بخښنه غواړو چې خپرونې وخت کم دی نو نشو کولی ستاسو دا ټول غزل ووایو او بل کمنټ هم را سره ارجې صابر بالا ګرهي دی نه پوهېږم څه دا ډېر د بالا ګړی بالا ګړی نو دوی نوم په اردو باندې داسې که ماته نه پته نه وه چې څه رقم ته یې وایم نو دوی سلامونه په خیر راغلی نو علیکم السلام تاسو ته هم ښه راغلاست وایو نو بخښئ نو چې ستاسو تخلص مالک څه غلط وویله بالا ګړی نو ماته ډېر جالبه اوس که دا ما نشي ویلی دا زما د راډیو اورېدونکي هم دی کله کله چې زه په راډیو کې خپرونه لرم نو صابر بالا ګړی والا موږ سره د کمنټ د لارې برخه اخلي ډېره زیاته مننه دې کوو او همدارنګه زموږ سره احمد الله پروانه ملګری شوی دی دا هم یو ځوان تاند شاعر دی دی هم سلامونه لیکلي دي او پرون راته وایي صافي صاحب وویل چې شمالي کوریا ته تللی ده نو دا خو ستا دا کمنټ داسې دی لکه د ماشومانو غوندې څوک په داسې لهجه باندې دغه نه کوي کمنټ نه کوي خو زه خوشحاله او سوکاله اوسي نو د خپرونې اخري شیبې دي څه دی یو غزل چې دغه ورو ملا زما نږدې ملګری چې د ژوند خاطرې او ترخې خوږې مو ټولې سره په یو ځای تېرې شوي دي او بالخصوص دا درېیم ځل دی چې غوښتنه کوي نو ستاسو په اجازه هم دغه غزل به هغې ته ډالۍ کړم که ستاسو اجازه وي مهرباني د غزل سره شریک کو په اخره کې په یو خاطره موږ دغه ته یو پیغام دې موږ لرا کو خبرونه به ختمو موږ وخت پوره دی ښه مننه غزل به انعام خان ورور ته دې ډالۍ تا سره خوا کې اوسېدم خو تا نه پېژندم زه به له تا نظارېدم خو تا نه پېژندم تا سره خوا کې اوسېدم خو تا نه پېژندم زه به له تا نظارېدم خو تا نه پېژندم او مینه مې زړه کې وه د مینې سره مینه نه وه ستوری صاحب مینه مې وه زړه کې وه د مینې سره مینه نه وه او زه په سرو سترګو ژړېدم خو تا نه پېژندم او زما غوښتنه دې په سرو سترګو منظوره نه کړه دومره بېوسه وم چې تلمه خو تا نه پېژندم او ما به په تا باندې باور له خپله ځانه کوم ساده نه پوهېدمه خو تا نه پېژندم او دا به مې زړه کې له ژوندون نه خاطرې پاتې وي او چې زه له تا جدا کېدم خو تا نه پېژندم او اخري بیت مې یادونه ستا به راسره وو د هجران په شپو کې او د ګل په شان ته رژېدمه خو تا نه پېژندم ډېر ښه هجران صاحب او د ټولو لیدونکو اورېدونکو یو نړۍ مننه کوو تر دې دمه موږ سره په دې خپرونه کې ملګري دي هیله ده چې زموږ خپرونه د خپلو دوستانو سره هم شریکه کوي او زموږ خپرونه ته که نه وي څوک ملګري راغلي دي نو مهرباني دې وکړي زموږ دغه چینل دی فالو او لایک کړي او زموږ د یوټیوب چینل دی هم سبسکرایب کړي ډېره زیاته مننه او خوښنه به ترې وکړو نو هجران صاحب په اخري کې که څه پیغام لري موږ سره شریک کا زموږ خپرونه په د پایو په شیبو کې ده موږ خپله خپرونه راغونډوو زه به دومره ووایم چې هغه خپرونه چې مثال څومره ورته موږ تشویق وو او مینه مو وه خو انټرنیټ په ډېرې بخښنې سره چې زه په سفر یم او انټرنیټي ستونزې دي نو شاید زما غږ هم تاسې په سمه توګه نه وي اورېدلی د ټولو اورېدونکو نه بیا هم بخښنه غواړم او الله مو خوشحاله لره ژوند مو د خوښیو ډک شه پاتې ژوند په مینه او محبت سره تېر کړئ ډېره زیاته مننه صدف مهرباني
زه هم ستوري صاحب په لومړي سر کې له تاسو څخه ډېره مننه کوم او بیا هم له ښاغلي ذبیح الله هجران څخه ډېره زیاته مننه کوم چې سربېره پر دومره ستونزو بیا هم موږ سره خپرونه کې پاتې شو. که څه هم خپرونه کې لږ څه ستونزې خو بیا هم ډېره ښه پر مخ لاړه او یو مننه له هغه دوستان څخه چې تل راځي موږ سره خپرونو کې برخه اخلي او موږ ته کمنټونه کوي. نو هیله لرم چې دوی ټولو خپرونو کې له موږ سره وي. تر بلې خپرونې چې بیا موږ ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو نو تاسو ته په ټول لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان. ډېره زیاته مننه قدرمنې ځواک او ډېر زیات ګران میلمه هجران صاحب د تاسو نه هم مننه کوو چې زمونږ بلنه مو ومنله، موږ ته مو وخت راکړه. خو متاسفانه چې که اورېدونکو ته زمونږ غږ سم نه وي رسېدلی یا د هجران صاحب د هغې ډېره بښنه غواړو. دغه انټرنیټي ستونزې وي، دا زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه انلاین ترسره کېږي، نو په دې کې کله کله ناکله دغه شانې یو ستونزه را پیدا شي. که نه موږ په دې باندې د یو هفتې یا د 2 هفتو نه کوشش هم کوو چې زمونږ خپرونې سمې لاړې شي او په دې باندې مخکې نه پریکټس هم وکړو. خو متاسفانه چې کله داسې د خپرونې وخت راشي بیا په هغې کې د انټرنیټ ستونزه وي، نو هغه د غږ صحیح نه رسېږي دوستانو ته. د هغې زه ډېره زیاته بښنه غواړم. کوم ملګري چې موږ سره یو ځای شوي دي نه وي د هغې نه هم مننه کوم چې کوم زموږ زاړه ملګري دي او موږ سره د کمنټ له لارې ملګري شوي دي، د هغې نه هم نړۍ مننه کوم چې تل زموږ خپرونې ګوري اوري او موږ ته د کمنټ له لارې ډاډګرنه او حوصله راکوي، د هغوی نه هم مننه کوم. نو په دې امید او په دې هیله باندې چې د نوي او را روان بنډاره پورې خوشحاله او سوکاله اوسئ، ښه شپه ولرئ. د بلې خپرونې پورې مو په لوی الله سپارم. د الله په امان، شپه مو په خیر.